بسم الله الرحمن الرحیم. اوس راځو ګورو چې مثال په اوټو فټ اریز او ډرا ټیبل باندې کار کوو. په دې مینو کې دلته دا پاتې مثال ډرا ټیبل، اریز ټیبل او اوټو فټ مثال دې ته راځو. ډرا ټیبل خو مخکې مونږ ویل چې مثال څنګه تاسو کولای شئ چې یو ټیبل رسم کړئ. دا په دغه شکل مثال د کلامونه او مثال تاسو کولای شئ د راګانې مرته اضافه کړئ په دې شکل سره. څومره راګان چې تاسو اضافه کوئ په دې اضافه کولای شئ. اوس راځو یعنی دا مخکې هم کار شو، اوس هم تاسو په دې شکل سره کولای شئ چې خپل د خوښې یا د خپل اړتیاو په اندازه باندې کلامونه او راګانې جوړې کړئ. اوس راځو اریز ته. اریز کې مثال څه کولای شو؟ مثال غواړو چې دا یو را اریز کو، مثال لر شو. اوس راځم ورته هم چې دغه ټیبل ټول اریز کړم. دا ټیبل مې اریز کړ. دا د اریز وظیفه. اوس اوټو فټ ته راځو. اوټو فټ څه کوي؟ اوټو فټ مثال دلته راځو دیتا ورته چې اوټو فټ کانټینټ څه چې دا متن لیکل شوی دی په اندازه کې ګوره دا په دې اندازه شو. ورته هم چې اوټو فټ فکس کلام وای. مثال دا په هغه وخت تاسو کوي چې بعض وخت تاسو کلامونه لویوي او واړه کوي، بیا مثال ته خوځيږي را خوځيږي نه. ورته چې اوټو فټ وینډو وای، د وینډو سره برابرې. نو دا مثال د اوټو فټ ډرا ټیبل اریز ټیبل د دې کړنلارې. کچې ته مو دا ویډیو خوښوي زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او د بیل آیکون کلیک کړئ ترڅو تاسو د نوې ویډیوګانو څخه خبر اوسئ. خپل نظرونه انتقادونه موږ سره شریک کړئ ترڅو د دې روزنیز کورس کیفیت لا پسې ښه شي.